السلام علیکم ملګرو. کم کسان چې غوسه کوي کنه نو داغه یو درې صفات دي کنه. که تاسو واورېدل نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ ملګرو. که تاسو سوچ وکړئ په معاشره کې چې څوک غوسه کوي کنه نو هغه د خلکو نه خوښېږي. که تاسو سوچ وکړئ کنه که دا درې صفات تاسو د غوسناک انسان واورئ او بیا پکې تاسو وګورئ کنه چې په دې انسان کې دا درې صفات دي نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. نو په دې ویډیو کې راسره مکمل وګورئ کنه، مکمل معلومات راسره وګورئ. په اخره کې کمنټ وکړئ چې آیا دا خبرې ټیک دي او که نه دي. ښه، دا درې معلومات راسره واورئ کنه چې دا په هغه انسان کې دا خبرې دي چې کوم انسان ډېره زیاته غوسه کوي نو په هغه کې به دا درې خبرې ضرور وي ملګرو. اولنۍ خبره به پکې دا وي کنه چې کوم انسان ډېره زیاته غوسه کوي په زندګي کې تاسو وینئ نو هغه ډېره زیاته غوسه کوي او په مخه یې په تندي باندې 12 بجې وي. و تاسو راشئ اولنۍ خبره پکې به دا وي کنه چې دا به د خلکو سره دوستي نه کوي په زندګۍ کې. چې کله دوستي وکړي کنه نو دا به په دوستۍ کې ډېر زیات مخلص انسان به وي. په زندګۍ کې به ډېر زیات مخلص وي کنه. اول به خو د چا سره دوستي نه کوي، دا خبره بالکل ټیک ده. چا سره به دوستي نه کوي، ځانه به یوازې ژوند خوښوي. او چې کله بیا دوستي وکړي کنه نو هغه انسان چېرته هم نه پرېږدي. مینه محبت به ورسره ډېره زیاته کوي. د اولنۍ خبره به پکې دا وي په کوم انسان غوسه کوي. او په دویم نمبر باندې دی ملګرو چې کوم انسان غوسه کوي نو هغه چې کله یار دوست وي کنه نو هغه سره به مخلص اوسېږي په زندګۍ کې. نو ملګرو دا دویمه نشاني پکې ده، د هغه انسان چې کوم انسان په زندګۍ کې غوسه کوي. او په دریم نمبر باندې دا دی چې دا په معاملاتو کې بالکل کلیر وي ملګرو. او دا بالکل ډېر او نر انسان به وي په معاملاتو کې ملګرو. دا درې نشانې او دا درې خبرې د هغه خلکو دي چې کوم انسان غوسه کوي. دا صفات د هغه خلکو دي چې کوم خلک په زندګۍ کې ډېره زیاته غوسه کوي. د غوسناک انسان سره څوک تعلق هم نه ساتي. او که تاسو دا صفات ولا تاسو د غوسناک انسان دا صفات تاسو وپېژندل نو تاسو به همیشه د داسې انسان سره تعلق ساتئ. دا یو نایاب صفات دی ملګرو او دا ډېر زیات اکسپریمنټ شوی دی په دې باندې. نو ما تاسو ته بیان کړل چې کوم انسان غوسه کوي نو په هغه کې به دا صفات ضرور موجود وي. نو تاسو په کمنټ کې هم خپل رایه راکړئ، تاسو دې باره کې څه وایئ.